السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانانو ورونو، د پاکستان مشهور دینی عالم شیخ ادریس رحمه الله هغه به تاسو پیژندو او تاسو به په خبرونو کې اوریدلی وي چې نن سهار هغه درس ته د تللو پر مهال هغه په شهادت باندې ورسول شو. لومړی به موږ د ده په اړه دا ووایو چې الله جل جلاله دې په ده باندې رحم وکړي. یو دینی عالم و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث یو خادم او په لسګونو بلکې په زرګونه شاګردان یې لرل. دا چې هغه په پاکستان کې ژوند کوه، د پاکستان د حکومت تر چتر لاندې یې خپله زندگی کوله او د پاکستان د حکومت د طرفه هغه ته تهدیدونه و او هغه ته یې وړاندیزونه کول چې د حکومت په ګټه باندې خبرې وکړي او د حکومت هغه ظلمونه چې په مظلومو افغانانو باندې یا د پښتونخوا په مسلمانانو باندې کوي هغې ته یو قسم توجیه وکړي. موږ که په هر چیرته یو دیني عالم وي موږ ورته احترام لرو، موږ ته د احترام وړ دی. خو لیکن یو څو ورځې مخکې چې ده کومې خبرې کړې وې د پوځ په اړه باندې، په هغې کې هم دی د حکومت د طرفه مجبور شوی و چې هغه په ده باندې خبرې وکړي. هلته موږ د ده په اړه باندې یو ویډیو کړې وه چې کاش چې دی که مجبور شوی وی هم داسې خبرې نه وی کړي، د ظالم حکومت د هغه ظلم توجیه یې نه وی کړي. دا چې د یو انسان ته د مرګ ګواښ وشي نو په دې وخت کې ده ته رخصت دی، حتی چې دی د کفر کلمه هم ویلی شي. خو لیکن عظمت دا دی چې باید ویې نه یې که یې شهید کړي یو نر شهید به وي، یو غیرتي شهید به وي او یو میړنی شهید به وي. په هغه ورځ باندې که ده انکار کړی وی یا به زندان ته تللی و او یا به هملته شهید شوی و، خو یو غیرت یو نوم به یې ګټلی و. نن به ورپسې خلک قسمه خبرې کوي، څوک به څه وایي او څوک به څه وایي. خو لیکن زه د ټولو افغانانو نه د ټولو پښتنو نه غوښتنه کوم چې دا چې اوس وفات شو د هغې نه وروسته هېڅ مه ورپسې وایې. هر څه چې ده کړي دي، هر څه چې کول هغه د ده او د الله ترمنځ و. موږ به صرف دومره وایو چې یو شیخ الحدیث و، د قرآن او د احادیثو یو خادم و، نو هر څه چې ده ویلي و هغه د الله سره معامله، موږ به د ده په اړه باندې هېڅ هم نه وایو. خو صرف دا یو پیغام د پاکستان علماو ته لرو چې د الله خاطر وکړئ، نور رویښ شئ. د الله خاطر وکړئ، نور د دې خبرې نه تیر شئ چې یوه ورځ خبرېږو په میډیا کې غوغا جوړه د څه شی دی، د پلانکي شیخ صاحب د پلانکي شیخ صاحب ترمنځ مناظره ده. په څه شي باندې؟ په رفع الیدین باندې. د پلانکي شیخ صاحب د پلانکي شیخ صاحب مناظره ده په قرأت خلف الامام باندې. که چا وویم نه دی په کافر او که چا نه وویم نه دی په کافر. لږ د خپل ولس رویښ کوئ، دغه امت رویښ کوئ، د امت د ویښېدلو لپاره کار وکئ. اسلام ته په عموم کې اسلام ته کار وکئ، ډلبزۍ ته کار مه کوئ. خلک په دې وپوهوئ چې موږ اسلام یو اسلام دی. کفر د اسلام د بیخه ویستل غواړي، نو د کفر هغه شوم هدف هغه موږ باید کامیابۍ ته پرېنږدو، هغه باید له منځه یوسو. د پاکستان ظلم رژیم مرتد فوز چې هغه د کفر په اشاره باندې چلیږي، هغه داسې یو مثال لري لکه هغه شیطان چې ابو جهل علیه اللعنت ته یې د کفر دعوت ورکړو، کافر یې کړو، د کفر نه یې مشرک کړو، د شرک نه یې تر دې پورې ورسوه چې د نبي علیه السلام دښمني یې وکړه او تر هغې پورې شیطان پرې نه ښوده تر څو چې د ابو جهل سر کټ کېدو. بیا یې ورته دا خبرې کولې چې ګوره چې د اسلام نه تېر نه شي، ګوره چې ټیټه خبره ونه کړې خلک به په غیر درکړي. ابو طالب عبدالمطلب هغه یې د قوم د وجې نه چې قوم به څه یې خلک به څه یې د دې د وجې نه یې هغه تر کفره پورې ورسوه. شیطان پرسته شیطان صفته پاکستان دغه د شیطان یو صفت په ده کې ډېر په کامله معنا ده. د الله خاطر وکړئ، د پاکستان علماو نیر د دوی د پوځ اعانت مه کوئ، د هغوی د ظلم توجیه مه کوئ. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من اعان ظالم سلطه الله علیه. چا چې د ظالم کومک وکړو ظالم به الله په ده مسلط کوي. نو د دغه ظالم رژیم کومک هم که وکړو دا ظالم به سبا په تاسو مسلط کیږي. لسګونه یې درته شهیدان کړو، سلګونه یې شهیدان کړو، خو نه شوئ راویښ، نه په دې پوه شئ چې څوک مو شهیدان کوي، ولې مو شهیدان کوي.
خاص هیڅ وجه بله نشته. یوازینی همدا وجه ده چې الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. یوازینی وجه دا ده چې په الله مو ایمان راوړی، مسلمان یو، اسلام ته مو څوک نه پرېږدي، د اسلام رښتیني دین ته د هغې عملي کولو ته مو څوک نه پرېږدي، دا خپل اسلام رښتینی دین عملي کوي. دا خلک په دې وپوهوئ چې اسلام رښتینی دین دا دی چې په هغې کې د کفر غلامي نشته، د کفر دستي نشته، د کفر تر چتر لاندې ژوند تېرول نشته، جمهوري قانون نشته کې یوازینی قانون ان الحکم الا لله، یوازینی حکم به د الله جل جلاله چلیږي. د پاکستان حکومت ته په ظاهره ووایئ، په نر او په غیرت ورته ووایئ چې که د الله حکم در سره منې، د پاکستان ملک چې کله ازادېدو همدغه یو ناره وه چې موږ به دلته اسلام نافظوو، که همغه اسلام نافظوئ در سره ولاړ یو، کنې د جهاد اعلان به کوو، نو راجګ شئ د دوی په مقابل کې د جهاد اعلان وکئ، کنې همده قسم به یو یو شهید کیږئ، یو یو به ویشتلی کیږئ، امت به دا ولس به د دې په ځای چې په تاسو څه دعا وکړي خیرې به درپسې کوي، حتی لعنت به در باندې وایي چې په داسې مرګ باندې مړ شوې. که شیخ صاحب بله ورځ انکار کړی وای نو نن به هم شهید کېدو، د هغه د دې ورځ د مرګ ورځ وه، شهید کېدو به دی، خو که هغه ورځ انکار کړی وای نو نن به یو د اتل او د قهرمان شهید د شیخ نصیب خان په شان دی، د شیخ سمیع الحق شیخ صاحب په شان دی، یو د غیرت او د شهادت مرګ به یادېده. نور د الله خاطر وکئ، د دې ظالم رژیم په مقابل کې رجګ شئ. دا به اوس یا په داعش باندې یا په بله ډله باندې ورتفي چې هغې شهید کړی دی، نه دا په خپله د پاکستان ظالم رژیم شهید کړی دی. مخکې یې غوښتنه ترې وکړه، یو د شیطان په چل باندې یې په دوکاکو په چال کې یې هغه غوښتنه په ومنله چې ته د پاکستان د ظالم رژیم هغه په خپل بیان کې صفت وکړه، نو هغه د پاکستان د فوج صفت وکړو. نو کله چې دی پوه شو چې د ما نه مسلمانان خفه شو، د ما نه علما خفه شو، د ما نه خپل هغه شاګردان خفه شو چې تا د ظالم هغه مرسته او کومک کړی دی، هغه صفت دی کړی دی، نو کله یې چې نن د ده نه بیا غوښتنه وکړه نو ده انکار وکړو، نو ځکه په شهادت باندې ورسېده. د دې په خاطر چې دی هغه خپل هغه د تیرې خبرې دی وضاحت ورنه کړي او خلکو ته دا ونه وایي چې زه د حکومت له طرفه په دې خبرې مجبور شوی وم، او د نوي نه خو یې هسې انکار وکړو، نو د هغې نه مخته دی په شهادت باندې ورسوو. نو دلته به هر یو داسې په شهادت په نمبر رسېږي. نو باید چې هغه علما نور رویښ شي، باید نور یو لاس شي، باید نور د دې نه تېر شي چې دا چې دی وهابی دی، دا مقلد دی او دا غیر مقلد دی. اسلام د موږ یو اسلام دی، دې ته به بیا وروسته ګورو چې یاره رفع الیدین دې وکړو یا دې نه وکړو. کله چې امن مو راوست، د امن په ټغر په اطمینان سره کېناستو، لکه افغانستان کې نن هېڅ مناظره نشته، هېڅ مباحثه نشته. که څوک یې چې رفع الیدین شته نو محکمه موجوده ده، رادې شي محکمې ته، قاضي موجود دی، هر څوک علما موجود دي، هغه د خپله عریضه وړاندې کړي چې زه غواړم چې رفع الیدین ما په جماعت کې هغه عملي شي، ځکه زه وایم چې شته، هغه به تا ته یا قناعت درکړي او یا به تا ته جواز درکړي. حتی د جمعې لمونځه مسئله شوه، د عید د لمونځه مسئله شوه، د بل چې شي مسئله رسي، محکمه هر څه موجود. بس نو یو وارې امن ته کار وکړئ، اسلام نافظولو ته کار وکړئ. کله مو چې اسلام نافظ کو نو بیا خپله دغه خبرې د منځه ځي چې